Bismillahirrahmanirrahim. Programming with C++ دی array topic دی accessing data in one dimensional array او input output پکې څنګه کولای شو. لکه په تیر ویډیو کې هم موږ په کار کړی خو راځو دې ویډیو کې بیا په یو ریویژن کوو. صحیح ده؟ نو راځو موږ څه د DF C++ دې کې یو نوی فایل اخلو. خادي کې ورته لیکم چې څه کوم hash include input output stream. صحیح؟ دې نه وروسته ورته لیکم څه شی using namespace std main function اخلم. صحیح ده؟ namespace دلته ورته لیکم چې ټاپک زموږ څه شی ده؟ ټاپک زموږ arrays دي. صحیح؟ array کې موږ څه شی کوو؟ array کې موږ که چیرې موږ ووایو چې داسې وکړو چې ټایپ array موږ څنګه ډیکلیئر کوو؟ اول د array ډیکلیریشن وایو. صحیح ده؟ موږ اول څه وایو؟ array ډیکلیریشن. array ډیکلیریشن موږ څنګه کوو چې array ټایپ لیکو. ټایپ نه زموږ څه مطلب ده؟ ټایپ مطلب دغه کومه ډیټا چې ته ورته ورکوې، مثلا انټیجر ده، کریکټر ده، صحیح ده، ډبل ده، او هغه که هر څه وي هغه تاسو دلته ورکوی شئ. نو دغه ځای نه موږ ټایپ ورکوو. صحیح ده؟ ټایپ نه وروسته موږ راځو وایو چې د دغه ډیټا څه شی کوو؟ هغه نیم ورته منشن کوو. نو څه شی کوو؟ ډیټا نیم یا څه کوم ورته array نیم به ورته وایم. صحیح ده؟ نو array نیم منشن کوو. دې نه وروسته موږ څه شی کوو؟ دې نه وروسته دغه بریکټ یې اخلو. دا بریکټ یې څه دپاره اخلو؟ چې دلته موږ د array دغه کوم array چې ورکوو د دې څه شی کوو؟ لینث ورته پاس کوو. صحیح ده؟ د array لینث څه کوو موږ؟ دې کې د array لینث ورکوو. مطلب چې څومره ایلیمنټس موږ سره باید جوړ شي، څومره ویریبلز موږ سره باید کریټ شي. صحیح ده که نه؟ نو دې نه وروسته راځم زه وایم چې دغه موږ سره پریکټیکل اگزامپل کې شي. نو پریکټیکل اگزامپل لپاره راځم زه ورته وایم چې داسې واخله انټیجر. ټایپ موږ سره څه شو؟ ټایپ موږ سره انټیجر شو. دې نه وروسته array نیم زه ورته وایم چې student names. خو student names دپاره زه دا ټایپ چینج کوم. دې دپاره چې کوم string اخلم. student names شو. دې کې زه ورته وایم چې ما سره څو students دي؟ ما سره 5 students دي تقریبا. صحیح ده؟ ما سره 5 سټوډنټان دي په دې کلاس کې. اوس دغه سټوډنټان 5 سټوډنټان دي، د هر یو نوم زه غواړم چې منشن کړم. که چیرې زه داسې ولیکم چې student names او دې کې ورته ولیکم چې علي. صحیح؟ ما ولیکه علي. نو دغه علي به موږ سره په کوم ځای کې سټور کېږي؟ ستاسو په اند د علي موږ سره په کوم ځای کې سټور کېږي؟ دارې موږ سره نامعلومه ده. ولې؟ ځکه چې موږ سره دغه اکسیسینګ ډیټا چې کوو هغه موږ په څه سره کوو؟ هغه موږ په د انډیکس ویلیو سره کوو، انډیکس نمبر سره. صحیح؟ په څه سره؟ د انډیکس نمبر سره موږ څه کوو؟ ښه. by the help of index number we can access that element. صحیح؟ د array په کومک سره موږ هغه element څه شی کوو؟ هغه element موږ اکسس کولی شو. څه مطلب؟ ګوره مطلب دا 5 دی. نو array د مطلب انډیکس نمبر بیا موږ سره څونه سټارټ کیږي؟ انډیکس نمبر موږ سره 0 نه سټارټ کیږي. صحیح ده؟ 0 بیا به 1 شي، بیا به 2 شي، بیا به 3 شي. دا اندې array تاسو وګورئ. صحیح ده؟ بیا موږ سره 6 شي، 4 شي، بیا به موږ سره 4 نه وروسته 6 4 نه وروسته موږ سره پاتې نه شي. ولې؟ ځکه چې دا د 1 2 3 انسې نیولی تر څو پورې؟ تر n - 1 پورې ځي. n مطلب څه شی ده؟ لاست ټرم ده. لاست ټرم موږ سره څو ده؟ 5 ده. 5 منفي 1 موږ سره 4 کیږي. نو دا موږ سره څه شي؟ ګوره موږ سره 0 1 2 3 4 او بس ختم. صحیح؟ نو موږ سره څو ایلیمنټس جوړ شول؟ 0 ایلیمنټ 1 2 3 4 انډیکس باندې، مطلب دا 4 ایلیمنټس موږ سره جوړ شول. صحیح ده؟ دا اگزامپل کې کار کوم. زه ورته وایم چې د دې څه معنی ده؟ موږ سره د انډیکس نمبر که چیرې زه وایم چې student names علي مې ولیکه، دا اوس موږ سره نامعلومه ده په کوم ځای کې وایي سټور ده. دا پروګرام به تاسو ته وایي. صحیح ده؟ نو که چیرې زه ورته دغلته چې وکړم دغه انډیکس نمبر ورته پاس کړم، زه ورته وایم چې دا په 0 انډیکس باندې موږ سره سټور ده. څه شی؟ دغه علي نیم موږ سره په 0 انډیکس باندې سټور ده. نو دا موږ سره څه شو؟ دا موږ سره انیشیالایز شو. دا موږ سره انپوټ شو ویلیو په 0 انډیکس باندې، په 0 انډیکس ایلیمنټ باندې چې کوم ده. صحیح؟ راځم دا ګوره کمپایل او رن کوم. خو دې نه مخکې چې کوم دا زه آوټپوټ یې اخلم. سی آوټ کوم. سی آوټ څنګه اخلم؟ یو خو ساده سی آوټ زه ورته وایم چې student name. صحیح؟ student name څه شی؟ زه ورته وایم student name of 0. ګوره انډیکس 0 باندې کوم نیم چې پروت د علي هغه موږ سره څه کا؟ هغه موږ سره پرنټ کا. صحیح ده؟ نو دا موږ سره ګوره اسانه طریقه ده. راځم دا ګوره کمپایل او رن کوم. دې ځای نه ښه د یو نیم
کوم ځای کې مسله ده student names اس موږ پاتې سي ګوره چې student name علي په کوم انډیکس باندې ګوره دلته اوس انډیکس ورته منشن کا یا دلته به انډیکس نه اخلم صحیح ده خو زه ورته وایم چې on index which one on index number 0 ګوره index number 0 باندې څه پروت ده علي index number 0 باندې د علي په نوم سټوډنټ موږ سره څه شوی ده هغه موږ سره دلته پروت ده ګوره سټوډنټ نیم څه ده علي ده په کوم انډیکس باندې 0 انډیکس باندې همدارنګه راځم زه ورته وایم چې په اول انډیکس باندې موږ سره څه ده محمد نوم سیف کول دي سټوډنټ نیمز به واخلم اری به موږ سره جوړ شي اری نو وروسته زه ورته وایم چې دغه اول انډیکس باندې سیده اول انډیکس باندې اوس څه اخلم زه ورته وایم اول انډیکس باندې موږ سره څه کا زه ورته وایم دلته ولیکه چې محمد سوري صحیح دلته محمد ولیکه او بیا راشي چې کا سټوډنټ نیمز واخله او سټوډنټ نیمز 2 باندې سټوډنټ نیمز 2 باندې څه واخله ماته زه ورته وایم چې نومان واخله صحیح او بیا سټوډنټ نیمز واخله سټوډنټ نیمز کې زه ورته وایم چې په 3 باندې صحیح ده 3 باندې څه واخله ماته زه راشه زه ورته وایم چې زکی واخله صحیح او سټوډنټ نیمز 4 باندې 4 موږ سره څه شو ګوره n - 1 5 د 5 نه یو کم کا څلور نو مطلب د لاست ټرم باندې زه ورته وایم چې واخله زه ورته وایم چې واخله رحیم زوی صحیح او دا چې کا دا پروګرام موږ سره جوړ شو اوس دې لپاره به چې کې د غلاین زویم اوټپوټ د سیده دلته مطلب دې باندې اوټپوټ کیږي او دلته موږ سره چې وشه دې ځای نه موږ سره ټول شي دلته موږ سره نیمز انپورټ شول په څه باندې انډیکس نمبر 0 باندې انډیکس نمبر 1 باندې انډیکس نمبر 2 باندې انډیکس نمبر 3 باندې او 4 باندې څه شي انډیکس نمبر 0 باندې علي شو کچېره دغه انډیکس نمبر زو چینج کوم ګوره 0 دا موږ سره څه کا 1 کا چې 1 مې کړو موږ سره به څه پرینټ کی موږ سره باید سټوډنټ نیمز اس موږ نه پاتل دا صحیح شه دلته موږ اس واچو راځو دا بیا رن کوو صحیح ده سټوډنټ اس صحیح موږ نه غلطي شو ټایپینګ کې ها ګور سټوډنټ نیمز مطلب 0 باندې څه پروتو موږ سره علي پروتو خو 0 مخبل هغه ور کړی دا کانستنټ ور کړی دا او په 1 انډیکس باندې څه پروتو موږ سره محمد پروتو دا کچیر دا انډیکس نمبر موږ سره چینج کیږي نو موږ سره د ویلیو هم چینج کیږي صحیح ده نو راځم دلته ورته هم چې دغه د پاره چې مطلب دغه د ز بل دغه واخلم صحیح ده انډیکس نمبر 0 پر ختمم صحیح صحیح دا مې واخیسته دې نه وروسته زه ورته وایم چې دا پروګرام سیف کړم او دلته راشم دې ځای نه کمپایل او رن یې کړم ګوره محمد یې پرنټ کړم انډیکس نمبر فرست باندې خو انډیکس نمبر 0 نه زه سټارټ کوم چې مطلب ټول موږ سره پرنټ شي او بیا دغه لاین چې کوم دا لاین زه کاپي کوم اوس دې نه چې کوم زه ورته وایم دا 1 کا دا 2 کا دا 3 کا دا 4 کا او یو بل پاتې شي نه 5 نشته صحیح ده نو موږ سره 0 1 2 3 4 5 موږ سره به چی شي علي محمد نومان زکی رحیم زوی همداسې ټول به دا پرنټ کی ګوره موږ سره پرنټ شو کنه ښه یو انلاین هم موږ باید واخلو یو انلاین شل د موږ سره دا موږ سره پوره شو راځم د اوس دا کمپایل او رن کوم ګوره موږ سره علي محمد نومان زکی او رحیم زوی علي موږ سره په 0 انډیکس باندې محمد موږ سره په فرست انډیکس باندې نومان موږ سره په سیکنډ انډیکس باندې زکی موږ سره په تھرد انډیکس باندې او رحیم زوی موږ سره په فورث انډیکس باندې البته دا موږ سره لینیر اری وسې دا چې دغه موږ سره چې څکل موږ سره اکسس موږ زده او همدارس موږ چې ځکه په دې کې مو انپوټ اوټپوټ زده کړل خو راځم دا ضرورت هم چې دغه د دې په واسطه لیکم نو دغه موږ سره چې کو دغه پرینټینګ او دغه انپوټ دواړه موږ چې اوس وایم چې انپوټ موږ واخلې سره
نو دا انپوټ موږ څنګه اخلي لازم دغه شی کوم دا زموږ د لوپ مرسته ورته کوو دا د لوپ مرسته موږ څنګه کوو نو دغه پروګرام لازم جوړو سیدا زه هم دغه شي دا ټول کمنټ کا خو کمنټ نه راځم دلته ورته یو ملټیپل لاین کمنټ اخلم چې دا سٹارټ کیږي سش سره فورورډ سلاش سٹار او دلته اخره کې چې کا یو فورورډ یو سٹار اډ کوي فورورډ سلاش نو موږ سره بچی شي دا پاسنه پروګرام سره زمونږ کار نشته نو سیدا دلته راځم زه ورته هم دلته واخله داسې وکړه چې ارې اخلم ارې چې د نمبرس اخلم سیده د نمبرس اخلم او نمبر کې ورته شی بس کوم ښه اند ارې نیم ورکړه او ارې کې شی کا زه ورته هم 10 الیمنټس دي موږ سره 10 الیمنټس څه مطلب چې لاس ویریبل موږ سره باید جوړ شي او انډیکس نمبر باندې 0 1 2 3 4 5 6 7 9 پورې سیده نو دې کې زه ورته هم چې راشه زه ورته هم چې فار لوپ واخله فار لوپ انټیجر i is equal to 0 واخله ځکه چې انډیکس نمبر موږ 0 نه سٹارټ کیږي دا ورسته موږ وایو i is less than or equal to دغه شمیر موږ سره چې دا لاس د نو دا بلاس پاس کی کچېره is less than لیکي نو بیا 10 اخلي او کچېره equal لیکي نو بیا بس اخلي 9 اخلي ځکه چې انډیکس نمبر 0 نه سٹارټ شي 9 پورې i پلس پلس باقي لوپ سٹارټ شي دي نه دې ځکه زه ورته هم چې سی اوټ کوم ته وایي چې یو میسج راکړل ته وایي چې enter a number on index which index په کوم index باندې دا ورته وایي چې I لا بیا سین اخلي سی ان کې بس څنګه اخلي دلته ورته وایي چې څه شي کا array of I صحیح او دا څه کا د دې نه کمپایل او ران کا ګور موږ سره چې انپوټ اخلي دي نه ضرورت 10 20 30 40 50 همدارنګه د 60 70 80 او دا 90 او 100 صحیح نو موږ دا چې دا ټول واخیستل نو په کوم انډیکس باندې ګوره 0 انډیکس باندې 10 موږ سره سٹور شو 1 انډیکس باندې 20 سیکنډ انډیکس باندې 30 سٹور شو 3 انډیکس باندې 40 سٹور شو 4 انډیکس باندې 50 او همدارنګه 5 6 7 8 9 9 نو مطلب 9 پورې لاړه صحیح دا موږ سره ځکه چې انډیکس نمبر n-1 پورې 10 نه 10 -1 9 پوشه دا چې دا موږ نه انپوټ واخیست شي انپوټ in array by loops دا موږ سره چې انپوټ شو د پاره کې د لوپس په تر سره دا موږ سره اسانه سي دا د نه چې مطلب جدا جدا انپوټ ورکو نو یو پر چې کا هغه اری واخلا اری کې به تاسو ته اسانه شي همدارنګه اوس چې کوم زه ورته چې اوټپوټ اخلو output of data in array by loops اوس چې کوم دغه ډیټا چې دلته انپوټ کړل هر یو ته نو دا چې کوم زور ټایم چې اوټپوټ باید راکړي زور ټایم چې فار لوپ واخلا او فار لوپ انټیجر جی واخلا جی از ایکوال ټو 0 واخلا همدارنګه بیا یو لوپ چلو چې 0 نه 9 پر لړ شي جی از less than 10 جی پلس پلس صحیح لسی آوټ کوم سره وایي چې value on index which one دلته بریکټ نه ورکوم سي د زور د صرف آی پاس کوم چې کوم انډیکس باندې is equal to student name sorry array name خپل array دا array of j دلته و انلاین واخله صحیح شو نو مطلب دا سی یو هغه موږ سره واخصو دغه نه څه کوم دا انلاین لري کوم ډایرکټ دلته ویډیو ورکوم اوس راځم چې کوم دا کمپایل او ران کوم ښه جی می کیپټل لیکلی ګوره موږ سره چې وای enter a number on index number which one index number 0 10 ما 20 30 40 50 60 70 80 90 او دا هم 100 نو موږ چې ګوره value on index number 0 is equal to 10 value on index number 1 is equal to 10 دا موږ سره چې دا ګوره موږ سره input شپاره کې سیدا کچېره موږ دلته راشو دغه ورته ولیکو چې ګوره یو میسج ورکو دلته ورته وایي چې سی اوټ کوم تر ولیکه چې input in array او بیا inline سی اوټ ولیکه output in
ارے او بیا چیک دا کمپایل ورانه کا ګوره انپوټ واخله موږ سره زوی چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او دا 0 ګوره آوټپوټ څه انریز چې مطلب 0 انډیکس باندې 1 شه فرست انډیکس باندې 2 شه تھرد انډیکس باندې مطلب چې 10 ویریبلز موږ ډیفاین کړل مطلب په مختلف انډیکس ویلیو نمبرز باندې نو دا موږ سره چې دا د اری په هیلپ سره کوو مطلب ملټیپل ویریبلز مو واخیستل په سنگل ډیکلیریشن باندې نو دا موږ سره د اری په هیلپ څه شي کې ملټیپل ویریبلز اخیستل په سنگل ډیکلیریشن باندې نو روانه ویډیو کوم ان شاء الله په نور پروګرامونو په اری باندې کار کوو دي کوم سره شي اکسسینګ انپوټ آوټپوټ ساده موکړل او همدارنګه په لوپس په ترو سره موکړل نو دې باندې کانسپټ باندې تاسو پوه شئ روانه ویډیو کې مثالونه باندې کار کوو پروګرامونه باندې تاسو به ان شاء الله په اسانۍ سره پوهیږئ والسلام